زما وروره څوک یې د کومې خوا راغلې څوک ګایږي دا زه ګایږم چیرې یې دغه یم مانو د توت په سر کې ناست دی ته لاندې راسه وروره لاندې کا په سره وکړو ته چیرې یې لاندې خو نو ته کښېنه نو به ګپ وکړو کښېنه ای خدای کیسه څه شي ده ته خو دا راته ووایه کیسه څه شي ده پیښه څه شي ده ای وروره بس دا مه راڅه پوښته چې څه کیسه ده خدای دې در په دره کې بس ته خدای به په لاس نه کړي مازې ما ته په دوی کې خو به نه یې ناست یا دا یو غوږونه ورته سوي دي خو یا څوک شه یاره بس الله دې در په دره کې نور نو که به وخته قبلېدو یې وروره نور نو زه څه درته وایم وام څوک شه یې څه یې کړي دي څه یې ویلي دي درته بس مه پوښته وامه زړه مې د ده د لاسه داسې دی مانو لکه شین مرچ چې راواخلې په اوکلۍ کې ښه جوړ وکوټې بیا راواخلې شنه ګشنیزه پر واچې باره یې بیا پسې وکوټې بیا پسې راواخلې سره مرچ پر ودوړی بیا نیمبو پر ودوړی بیا راواخلې ښه یې سره وکوټې باره دا اوکلۍ راواخلې د مځکې ووایې دغسې ریز بریز دی دا زړه مې د ده له داسې د چا د لاسه یاره خبره خو وکړه څوک شه ګوبی دې لیدلی دی بس زړه مې داسې ریز مریز دی لکه دا ګوبی چې په لغته و خدای دې در په دره کې بس بابا څوک در په دره کې ناکه بدواوي دي شروع کړي دي اوس به دغه پېژنې زموږ د کلي ملک ماټی یاره چکچکې مه وایې ته وا ما لطیفه درته واوره خانه یې را خرابه کړې ده تاسې چکچکې وایي ما له ژړا راځي تاسې په تا یې څه کړي دي یاره په ما یې څه کړي دي ما ته یې غلطه مشوره راکړه د ده د کور خراب شي څه شي مشوره یې درکړه ښایسته زندګي وه زما غم ښایسته انسان ومه ښایسته روزګار و ښایسته مې زمینداري وه ټکټر مې و ټوله ورځ به مې په خپله مځکه کې ټکټر چلولی بس مشوره یې راکړه ته لاس پورته کړه هی ملک ماټی خدای دې در په در الله دې دواړې خطا کړ خدای دې پټاټې در ورستې کړ الله دې په هندوانو دونه اوږده اوږده چمجان لکه څوک دوه واره زه خیر خدای دې در په دره کې بس خدای دې ټکټر ور پنچر کړي نه کړي څه دي اخر کیسه څه چې ده څه کړي څه دي په خپل یې دوه ودونه کړي وو ما ته یې مشوره راکول ته هم دویم واده وکړه کړي څه دي خدای ته وګورئ دا چکچکې مه وایي موږ له ژړا راځي تاسې راباندې خان نه ته ما ته دا ووایه چې دوه ودونه نو کم ګناه ده خو دنیا یې کوي په دوه ودونو څه کېږي تا د پړیسي خاله لور لیدلې ده هغه شنه مټیزه هغه یې راباندې تاوان که د ده د کور خراب چا نه کوله د 40-50 کالو اعماله خیر بیا مې هم قبوله مال قبوله مې وقبوله مې ده د هغې ورځې بعد یو څو ورځې بعد چې د دا دواړو زنانو جنګ جګړه و دعوه سره شروع سوله داسې جنګ وي تر ککریو زله نیولي اخر یې پکانې سولې دواړې خانه خراب ویښتان یې زله وکښل لکه هغه نامي کرکان دغسې جنګ سره کوي زه به تا ته یو 2-3 خبرې وکم هغه د میډم خبره ده چې که په هر کور کې هر سړی اول خو د 2 ودو ضرورت څه دی بیا که ضرورت شته په ځینو کورو کې ضرورت پیښیږي سړی 2 ودونه وکړي نو بیا د هغو تر مابین انصاف هم ډېر ضروري دی دا نه دی چې یوه ښایسته ده دا ښایستې سره ښه کوم بلې چې پړیسه ده د هغې سره بد کوم یوه پر اګرانه ده د هغې سره ښه کوم بلې چې راباندې ارزانه ده د هغې سره بد کوم د یوې کوشنیان ګرانوم د بلې دا نه ګرانوم یوې ته ماښام په تخر کې جلیبۍ راخیستي بل ته تورې خاورې نه راوړم نو د دې ګردو مسلو یو حل دی مانو پړیسه په ملامته ده بس